زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی خصوصی صفات متعلق دا موضوع روانه وا. نن به د الله په توفیق باندې یو څو کلاوي خبرې وکړو چې تاسو هم خفه نشئ او دا بعضی خبرې موږ د مجبورۍ نه کوو. هغه کارونه او هغه اعمال او هغه ګناهونه او هغه جرمونه چې په یو ګناه باندې مخکنی قومونه تباه شوي دي، هغه نن لګی دی اجتماعي طور زموږ په معاشره کې کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خپل امت یرولی دی او قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د هغې متعلق ځای په ځای عذابونه ذکر کړي دي. یو انسان چې کله متقي جوړیږي او دی وایي چې زه د الله په نیز باندې پرهیزګاره بنده شم، او هغه چې الله په نیز ورته عزتمند ویلی شوي دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دا متقي به دی په کومو وجوهاتو جوړیږي. نو په هغې کې علماو یو سبب دا لیکلی دی، اسباب یې ډېر دي او هغه زموږ موضوع نه ده، چې یو انسان د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب نه ویریږي چې زه دا جرم کومه د الله عذاب د دنیا په ما نازل نشي، او کوم چې د آخرت عذاب دی هغې سره زه مخامخ نشم. دا یره چې کله یو انسان کې راغه او دا خوف پکې راغی، دا به متقي او پرهیزګاره جوړیږي. د دې نه بغیر دا متقي او پرهیزګاره نشي جوړېدی. زما محترم ورونو، نن تاسو وګورئ زموږ دې معاشرې ته، زموږ د پېښور د ټولو نه لوی مشهور کالج او یونیورسټي د پېښور یونیورسټي او هغې سره متصل چې کوم اسلامیه کالج دی چې په یو وخت کې د دې یو نوم او دې کې به ډېر سنجیده او قابل خلک تیارېده. نن تاسو د هغې حالات وګورئ او دا دویمه ورځ ده یو نوجوان د بره دیر هغه باقاعده ظاهري چې کوم راپورټ دی هغه دا دی، نور حقیقت الله ته معلوم دی، چې په پتی پورې ځان زوړند کړی دی او ځان یې پانسي کړی دی او خودکشي کړې ده. دا سوچ لږ موږ له پکار دی چې زموږ ځوانان داسې کارونو ته څه شي آماده کړه. په ظاهره کې خو سړی او دا سبق هم د څه وي، د قانون سبق، اگر چې هغه قانون د الله قانون نه دی، کوم چې د قرآن او حدیث دی، هغه قانون د انګریز قانون دی، د انګریز قانون یې ویلو، کوم چې د ملکونو کې رایج قوانین دي د انګریزانو. خو بیا هم د دنیا د خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې د قانون خلک دا داسې هوښیار خلک او دا داسې په هر څه باندې پوهه خلک او کلاو ذهنونه والی، د دې باوجود بیا داسې کارونه ولې کېږي. زما محترم ورونو، دې پسې شاته څه عوامل دي؟ تاسو لږ د دې د حالات وګورئ، زموږ د دې کالجونو د سکولونو د یونیورسټو حالات په کم طرف باندې روان دي. بیا دې قرآن ته نظر واچوئ چې دا د لوط علیه السلام قوم الله ولې تباه او برباد کړی دی. د شرک نه بعد پکې بې حیایي وه. زموږ په قوم کې شرک هم ښه په عروج روان دی او بې حیایي هم په داسې عروج باندې روانه ده چې تپوس یې مه کوه. دا څومره د افسوس خبره ده. نن هغه حالت راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې دین عمل به داسې شي لکه بل سکروټه چې سړی په لاس کې نیسي. نن بالکل اقا حالت راغلی دی او هر یو کار د دې انسانانو ته چې سړی ګوري د خپل معاشرې، د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث د سړي مخې ته راشي چې یاره دا ښارونه هم پرېښودې او چېرته لاړلی یو طرف ته په بانډه کې او په غر کې وخت تېرولی ځان له او د هېڅ څه نه هم نه خبرېدلی. مؤمن انسان د هغه دا زړه جاړي لګی دی خو څه کولی نه شي، بېوسه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي و، د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ذکر کړې وه چې دا نافرمانۍ به دومره ډېرې شي، د الله رب العالمین حکمونه به ماتېږي، د نبی صلی الله علیه وسلم حدیثو پورې به خنداګانې کېږي، د الله د دین سپکاوی به کېږي، د دې مؤمن دا زړه به داسې هیلې کېږي لکه مالګه چې په اوبو کې واچوي خو دې به څه نشي کولی. نن همغه حالت دی. مسلمانانو سره څه طاقت نشته په لاس کې، زور نشته دی، بس تش دغه خپل فریاد دی او د زړه دغه جړا ده چې د ماحول ته ګوري او د حالاتو ته ګوري، د زړه هغه جړا ده هغه کوي لګی دی. نن زمونږ بچې چې موږ سکول له لیږو
پلار دا خیال دی چې دا تعلیم یافته دی او دا برستو داسې او داسې جوړیږي، د هغې په نتیجه کې د هغه نه ډم جوړیږي. په سپینو الفاظو کې درته وایم، هغه نه ډم جوړیږي، هغه نه بې حیا یو سپک انسان جوړیږي. باقاعده په دې کلاسونو کې استادان هغه استادان پاتې نشي چې د استاد غوندې دا پاک نوم پې پروت و. باقاعده د استاد په نوم چې دا کم ناست دی دا بدبخته، او دا کمه چې د استازي په نوم باندې ناسته کمیس ورته و که میډم، دغه بدبخته خپلو شاګردانو ته باقاعده په شلیدلو سترګو دعوت ورکوي چې راشئ چاته ښه ډانس یاد دی، دلته راوځئ چاته چې کوم دی ښه غزل او ښه ګانه یاده ده، او څوک به ښه چې کوم دی وګډېږي. او د هلکانو د جینکو ښکاره چې کوم دی یو ځای ګډاګانې په دې سکولونو کې، په دې کالجونو کې، په دې یونیورسټو کې روانې دي. په موږ باندې به د الله کم رحم راشي اخر، د کم رحم مونږ سوال کوو. څنګه بیا مونږ دا وایو چې یاره زموږ دعاګانې نه قبلېږي؟ څنګه بیا مونږ دا وایو چې یاره دا ولې دا پریشانیانې دي، ولې دا ډپریشن دي، ولې دا ټینشن دي؟ څنګه مونږ کوو د الله رب العالمین نافرمانیانې؟ بره چې زمونږ کم ریکارډ روان دی د رب العالمین د طرف نه چې کم ملائک راځي او زمونږ لیکل کوي د اعمالو، هغه اعمال زمونږ په کم انداز روان دي او دا غواړو د الله رب العالمین نه څه. او زما محترم ورونو، نن زمونږ دغه چې دا خلک ورته تعلیم یافته نوجوانان وایي، زه دا ویم تاسو مه خفه کېږئ. په دې وخت کې ټول نه انتهایی بد اخلاقه طبقه چې ګوري په تعلیمي اداره ورننوځه چې کم قسم بد اخلاقي دي په کار یې پکې شته دی. زما دا خبرې په خلکو بدې لګي، بعضې خلکو باندې ډېرې ترخیم لګېږي، خو زه درته په شرط سره دا وایم که ته وایې چې زه د دنیا د ټاپ لوفر، د ټاپ چې کوم دی بد اخلاقه انسان او د ټولو نه په ټاپ باندې چې دی په هر یو ګندګۍ کې ککړ انسان لیدل غواړم، تعلیمي ادارو ته ورننوځه او ورشه زموږ د تعلیمي ادارو تماشه وکړه. اخر د دې څوک سربراهان او د دې څوک ذمه داران شته که نشته؟ تاسو نه که په دنیا کې تپوس ونه شي، په آخرت کې به درنه الله رب العالمین تپوس کوي. دا معاشره تاسو په کوم طرف روانه کړې ده؟ او دا خلک بیا سبا له رالیږي په غټو غټو عهدو باندې بیا دا فایز شي، سبا له بیا لوی لوی اختیارات د دوی په لاسونو کې، نو دوی به آخر د قوم سره څه کوي چې د خپله دا حال دی. او زما محترم ورونو، دا بل څه نه دي، دا صرف او صرف والعیاذ بالله د دې ګندګۍ، د دې بې حیایۍ او دغه رنګه د دې بدکارۍ نتایج دي چې مونږ یې ګورو ورځ په ورځ. دومره پورې رپورټونه راغه، د دې نه بره ته څه تصور کولی شي؟ دومره پورې رپورټونه راغه، تاسو زما نه ډېره سوشل میډیا ګورئ او اخبارات ګورئ چې د یو سکول وړوکی ماشوم چې په ظاهره کې مونږ چې ورته کوم سوچ کوو، نو مونږ دا سوچ کوو چې یاره دا خو لا بالغ شوی هم نه دی، ځکه چې دی لا پرایمري لیول کې روان دی، او هغه را لګېږي او خپلې مس نه دا چې کوم دی دا توقع کوي چې زه تا سره محبت او تعلق قایمول غواړم، او هغه ورته چې دا ته څه عجیبه خبرې کوې، او اخر دا چې هغه هم بیا خودکشي کوي دغه هلکه، او اخر په خط کې هم دا لیکي چې یاره ګوره ما د خپلې استاد یو د میس ته ویل چې ما سره محبت وکړه، خو هغې توجه نه راکوله، زما دا خبرې ډېره سنجیدګۍ سره وانه خستله، ډېر غور یې پرې ونه کړلو، لهذا زه د خپل ژوند خاتمه دا زموږ حال دی. نو اخر به وروستو لکه د دې تعلیم وروستو نتایج به صحیح چې اوس لا دی په ابتدایي مرحله کې دی، په پرایمري لیول کې دی، دا ولې دې ته مجبوره شو چې د خپلې میس نه دا مطالبه کوي؟ څه شي مجبوره کړو؟ همدغه ماحول یې ورته داسې پرووایډ کړی دی، ماحول یې ورته داسې جوړ کړی دی چې د دې ماحول د لاسه دا دې ته مجبوره شو چې دا مطالبه کوي، او د هغې نه بعد بیا د خپل ژوند خاتمه کوي. اوس چې کوم دا اوسنۍ واقعه ده، دې باره کې خو د هغه هلک خط دی، ضیاء الدین په نوم هلک دی، د اپر دیر دی، او هغه دا وی لیکل کړي دي چې ګوره زما د هېچا سره خوږه پلاره، ګوره زما د هېچا سره څه تعلق معلق او د محبت خبره نه ده، خو ژوند مې نور نه دی خوښ، زندګي راله خوند نور نه راکوي، او د خپل ژوند خاتمه کول غواړم. زما محترم ورونو، یا خو دا خط چېرته بل چا لیکلی دی، او یا دا ده چې دې پسې شاته ښه پوره قیصه شته، خو دی ویلی نه شي. نو دا خبره زه دې پورې کوم زما محترم ورونو، نن دا حالات داسې حد ته راورسېده، په کورونو کې دننه د والدینو نگراني په خپلو بچو ختمه شوې ده. مور پلار سترګې پټې کړي چې زما بچی چېرته لاړی او چېرته شپه وکړه او چا سره کېناست او کوم ماحول کې د وخت تېرېږي، هېڅ پروا نه ساتي. دې به څه نتیجه وي؟ هغه چې نبي علیه السلام فرمایي ته مسؤول یې، ته ذمه دار یې، تا نه به تپوس کېږي،
دغه حدیث چرته لاړې تا نه به دې تپوس نه کېږي د ملک حکمران نه به د ملک تپوس کېږي چاته که صوبه حواله د هغې نه به د صوبې تپوس کېږي چاته که یو وړه علاقه حواله د هغې نه به د هغې تپوس کېږي او که چاته یو کور حواله د هغه نه به د خپل کور تپوس کېږي الا کلکم مسئول عن رعیته نبی صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړې ده خبردار تاسو کې هر سړی د خپل رعیت ما تحت ذمہ دار دی او هر سړی چې دی د هغه نه به تپوس د هغه د ذمہ دارۍ کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه معاشره تیاره کړله د هغې طرف ته لږ نظر مونږ واچو نوسی دی نابالغه ماشوم دی حسن رضی الله تعالی عنه او نابالغه ماشوم که ګناه وم کې وې کړله ګناه حرام کار یې مو کړلو په ده باندې نیول شته ګناه پې شته علماؤنو تپوس وکړئ حدیث دی په دې کې صفه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې وده دی او په وضو کې د ده نه کومه ګناه وشوه لکه مثلا د ګناه دا وشوه چې نه اذان واورېدو او نه پوه شو چې سهار شوی دی بس همداسې وده پاتې شو نور راختلی دی نو ده نه خو مونځ ټایم لاړی خو دی ګناهګار نه دی نایم دی یا اوس مثلا زنانه د وده د خواته ماشوم دی او دا به د پاسه راوړېدلی دی د شپې او دا ماشوم د دې نه ووجلی شو دا ګناهګاره نه ده اگر چې هغه کم دی باندې کفاره ده او هغه 2 میاشتې پرله پسې روجې نیول دي خو د انساني حق د وجې نه دی جدا خبره ده بېله مسله ده خو مؤاخذه د الله په نزد دې نشته ځکه دا وده نه وه خبر د ځان نه یو هغه کس دی چې هغه په نسیان یو کارو کې خبره ته هیره ده مثلا یو انسان روجه نیولې ده او پته ورته نشته دی خبره د ذهن نه ووته په نسیان سره خوراک او څښاک وکړو په دې نیول نشته دی بله ګناه ته وشو په نسیان باندې بل نبی صلی الله علیه وسلم مجنون ذکر کړی دی لیونی ځکه د هغه عقل په ځای نه دی او دا مکلف کېدل په دې چې انسان بالغ شي او عقل یې په ځای شي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی ماشوم صبي وړوکی ماشوم دی دی لا بالغ شوی نه دی نو دی مکلف نه دی د الله رب العالمین په نسبت باندې په د ګناه نه لیکلی کېږي خو بیا سره د دې چې همدغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په خپله ژبه مبارکه دا حدیث هم وایي چې ګوره د ماشوم نیول نشته په ګناه باندې او بل طرف ته چې هم د دې نبی صلی الله علیه وسلم د تربیت ته ګوري نو حسن رضی الله عنه راغی او په کور کې کجوري پرتې دي او منډه یې کړله او د هغې نه کجوره راواخسته او خولې ته یې واچوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیده چې دا خو زما نوسی دی او خولې ته یې کجوره واچوله او کجوري د صدقې دي او صدقه دا په پیغمبرانو باندې حرام ده او د هغې خاندان هم نه استعمالوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا پې اواز وکړو خپل بچي باندې اواز کې حسن رضی الله عنه باندې چې بچیا دا کجوره توکه د دې خولې نه کخ کخ یا کخ کخ ارمي بها دا وغورځوه د دې خولې نه پښتو کې موږ تو وایو ماشو توک او بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم دې ته تربیت وایي لکه دې وخت کې داسې هم نه پکار دا ډېر پلاران کې دا غلطي هم کوي میندې دا غلطي کوي چې بس یو دم ډانګي ته لاس کې وډوکي پې مات کړي دا هم تربیت نه دی دا هم غلطه طریقه ده چې په ډانګي باندې د علاج شروع کړي بیا به اخره پورې دی به په ډانګي د زناور په شان سمې په ژبه باندې د ماشوم صحیح تربیت او د هغه توجه برابرول دا ضروري خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بچیا تا ته دا پته نشته چې موږ صدقه نه خورو صدقه په موږ باندې بنده ده صدقه په موږ باندې حرامه ده دقه یو خبره خپل نوسی ته وکړله او ټول عمر بیا د هغه دا خبره یاده وه نو چې یو کس په کور کې خپل ماشوم ته د یو کجوري بغیر د اجازت نه دین یې منې کړي او دا ماشوم سبا بیا بل غلا کولی شي یا بل غلط کار کولی شي خو چې نن د دې نه منې نه کو سبا د دې نه غټ سیز تلاس کوي مه کوه پې اواز بیا د دې نه بل غټ سیز تلاس کوي مه کوه پې اواز بیا د دې نه بل غټ سیز تلاس کوي نو دا لوی لوی ډاکوان چې جوړ شوي دي دا په اوله ورځ داسې غټه ډاکه نه کوله د دغه شان وړو وړو سیزونه ابتدا کړې وه واړو وړو سیزونه ابتدا کوله چا منې کولو نه تربیت یې نه کېده نن دی غټ ډاکو دی ګروپونه دي له ډاکوانو د هغې سربراه دی خلک وژني د خلکو مالونه تباه کوي دا خو داسې په تدریج باندې دا کار کېږي دغه ځای ته ورسېږي او زما محترم ورونو دغه شانته عمر بن ابي سلمه رضی الله عنه یو صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د والدې سره نکاح کړی وه چې کله والده کونډه شوه ابو سلمه رضی الله عنه یو صحابي هغه وفات شو
نو دا ام سلمہ رضی الله عنها کونډه پاتې شوله. نو دا وی خپل دا واقع بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم دا بیبي چې رستو بیا امهات المؤمنین کې داخله شوې ده. وای ما دا حدیث اوریدلو چې چا باندې یو غم راشي تکلیف راشي نو دا دی وی چې انا لله و انا الیه راجعون. دا انا لله و انا الیه راجعون دا داسې کلمه ده چې الله رب العالمین به یا ورله مغه نعمت ورکوي او یا به د هغې نه غوره ورکوي. او دغه رنګه دې سره اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها دا کلمات هم په حدیث کې راځي. دا ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي ما دا کلمات ویلې خو سوچ مې دا کوو چې دا ابو سلمان هم ښه سړی شته چې لکه ما ته به د دې نه ښه خاوند میلاو شي. زما ډېر ښه خاوند ولاړلو. دا کلمات مې وویلې. ګوره د دې اذکارو د دې دعاګانو اثراتو ته وګوره. بیا زما عدت تیر شو چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم را پسې جواب راولېږلو د نکاح د دعاګانو برکت ګوري د مسنون اذکارو برکات. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټول انبیاء نه غوړه دي. نو صحابي ابو سلمہ رضی الله عنه ډېر بیا ښکته انسان دی په نسبت د نبی صلی الله علیه وسلم. وای ما د دې دعا اثر وکتلو نغد چې واقعي د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی و څوک چې د مصیبت په وخت کې دا دعا وای نو دا انسان دته به الله رب العالمین یو مغه نعمت ورکړي. هغه خو بیرته ځکه نه شولت له خاوند یې مړ شو خو بیرته نه ژوندی کېده او یا به د هغې نه غوره ورکوي. نو غوره راته محمد رسول الله میلاو شو صلی الله علیه وسلم. هغه راته الله رب العالمین په نکاح کې راکړه. د دې سره بچی راغی وړوکی ماشوم نابالغه د دې خپلې مور سره چې نبي علیه السلام ورله دا والده په نکاح واخست. د هغه نوم عمر دی، عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه. وړوکی ماشوم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو ښکلی صفتو چې د ماشومانو سره به هم ډېر زیات محبت کولو ښه اخلاق. نو دا به ځان سره طعام ته کېنولو. دا نفرت یې نه کوو چې دا خو د بل پلار نه دی ورکې که او لرې که او د کور نه وباسه ویې شړه. زمونږ خلک داسې بچي هم نه قبلوي د ښځې سره چې د بل خاوند نه یو دا سره بیا وروسته واده وکړي یو کونډې سره نه قبلوي داسې او داسې خم پې نه لګېږي. ښه خلک تاسو هم لیدلي موږ هم لیدلي شړي بس لرې کړي وایي داسې زما نه خو نه دی زما بچی خو نه. یو نیم سړی به چې رسې ښه د الله نه به یېرېږي او دا به خپل بچي وګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي خپله وایي زه ماشوم او زه د ځان سره طعام ته کېنولم او طعام مې چې کله خوړلو وکانت یدي تدور فی القصعه زما دا لاس په دې کاسه کې تاویده را تاویده معنا دا کله دې ځای نه نوڼی کوم کله دې ځای نه ماشوم دی نو کله دې ځای. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. بچیا اول بسم الله وایا او بیا د هغې نه بعد په ښي لاس خوراک کوه او بیا د خپلې مخې نه خوراک کوه. وایي دا درې اداب یې صرف ما ته ښودلي دي. ګوره نابالغه ماشوم دی خو ټول عمر وایي دا خبره د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه هیره نه شوله. نه یې څپېړه ورکړه نه د ډوډۍ نه پاس او چې پاسېږه زما سره بیا طعام ونه خوري نه یې چې کوم دی ورله بله بېعزتي وکړله. بس صرف دومره تربیت یې ورکړه چې بچیه بسم الله په ښي لاس خوراک او خپلې مخې نه خوراک بس دی ورته ویل. ټول عمر هغه به برابر و. نن زمونږ څه حال دی پلار چې په کور کې ماشوم انګلیش ووایي که نه انګلیش دا ډېر زیات خوشحاله شي زما بچي له انګلیش ورځي او دا د دې تپوس نه کوي د دې بچي نه چې مونځ دله درځي که نه درځي درله. قرآن دې زده کړی که دې نه دې زده کړی دې د هغه انګلیش ته خوشحاله دی. هلکه انګلیش خو د امریکې چې کوم صدر دی دا اوس چې کوم راغی دا شی څه شی ټرمپ د دې لور له هم ډېر ښه ورځي او د دې ښځې له د کافرو ژبه ده د ژبې مونږ خلاف نه یو که زده کې زده که خو دا فخر پې ولیکې او بیا د قرآن وله نه ورځي مونځ ورله نه ورځي دا غم در سره نشته دا فکر تا نه خو جړا په کار وه سبا به تا نه د دې تپوس کېږي دا ستا څه حال دی ته به سبا د الله مخې له ورځې ته به مرې دا بچی به تا له جنازه څنګه کوي ستا جنازه به دې څنګه کوي. ډېر پلاران مړه شي میندې والله بچو له جنازه نه ورځي د جنازې مونځ نه ورځي په دې کې به وایو څه د الفاظ وله نه ورځي. دا څومره د افسوس خبره ده. دغه رنګه زما محترم ورونو دې فنکشنونو پروګرامونو کې وګورئ چې دا نن د دې ویډیوګانې باقاعده په دې سوشل میډیا راځي
او یوم والدین څه ته وایي چې مور پلار یې ولا راغوښتي دي پروګرام له او د مور پلار په مخ کې چې دا په سټیج کومه جینۍ ګډېږي د دې جینۍ مور پلار په پروګرام کې ناست دي او 2000 کیمرې ورته لګېدلې دي او خلک ورته موبایل یې نیولې دي او دا جینۍ ګډېږي والله که د دې پلار په دې تندي باندې ګونجم راځي که به دا مور په دې خفه کېږي چې دا زما لور لکه دا تعلیم دې دپاره او دا دې ځای ته راورسېده دا زمونږ څه حال دی لکه دا به څه کېږي وروستو د دې نتایج به نور څه راځي زما محترم دا هغه خبرې دي چې دا مؤمن بنده پریشانه کوي ځکه مؤمن بنده د الله نبی دا فرمایلي دی ایمان نفي د هغه چا نه کړې وه چې هغه داسې منکر وویني او په زړه کې ورته بد ونه ګوري بلکې دی مو سره وخاندي دی مو سره ګوتې وټقوي لاسونه ورته وپړقوي او دی چې کوم دی هغې سره خوشحالۍ اظهار وکړي نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چا چې په تاسو کې منکر ولیده خپل لاس باندې دی هغه منې کې بندي کې دا منکر کار که هغه شرک دی که بدعت دی که ډمتوب دی بې حیایي ده بل یو کار دی ستا واده دی او په هغې کې منکرات کېږي منې کا ستا خپل کور دی ستا د لاس طاقت رسیږي مړی دی شوی دی او په هغې کې لګی دی بدعات او خرافات کېږي منې کا الله به تا نه تپوس کا که د یو ځای کې د چا د لاس وس نه رسیږي بیا د الله نبی فرمایي فإن لم يستطع فبلسانه که د لاس طاقت نه رسیږي بیا دې په دې ژبه باندې منې کړي په دې ژبه دې بیان وکړي دعوت دې وکړي دې سړي ته دې مینت وکړي هلکه مه کوه دا کار ناروا کار دی حرام کار دی د ګناه کار دی منع یې کړی دی زموږ الله او رسول او که په دې باندې نه کېده فإن لم يستطع فبقلبه د الله نبی فرمایي که چېرته دا وس یې نه رسیږي ځکه بعضې وخت سړی د ژبې خبره هم نشي کولی نه بیا دې ورته په دې زړه کې بد وګوري اوس مثلا په دې بازار ته روان نو دا خو 3000 دکانونه دي او ستا په مخ کې 3000 منکرات تیني نو هر یو ته به ودرېږي بیان به کړې دا خو ډېره به ګرانه شي بس موږ وس نه رسي په دې وس د ژبې طاقت هم نه رسي چې یو ته ودرېږو بیان ورته 5 منټه وکړو دا چې 5 منټه بیان موږ یو دکان مخې ته کوو نو ماسخوتنه پورې به هغه سره پورې نه ورسېدلي نور کارونه به لکه د ژوند نه کوو نو د الله نبی فرمایي یو ځای کې د ژبې کار هم نه کېږي یا یو ماحول داسې دی چې هلته ستا څوک خبره نه اوري نو بیا ورته په دې زړه کې بد وګوره په دې زړه کې خفه شه په دې باندې صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی به کله ګناه ولیدله نو وبې ژړلې ځان سره به کېناست او دغه رنګه دا به ویلې انس رضی الله عنه نه نقل لی ابو موسی اشعري رضی الله عنه نه نقل لی د بعضې نورو صحابو نه عبد الله بن مسعود نه دا نقل لی ملګرو ته به غوسه شو وایي تاسو چې ګناهونه کوئ لکه په پوزم چې مچ کیني او دا چلو کوي والوځي او دغه رنګه دا ګناهونه ستاسو په سترګو کې داسې دي لکه یو ویښته دومره سپک او موږ به چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې دا کارونه کول نو موږ به دا د موبقات او د هلاکونکو کارونه نه ګڼل موږ ویل اوس په عذاب راځي موږ به ټول هلاکېږو دا ټول کلی دا ټول علاقه او خار به تباه کېږي او بل حدیث کې راځي او صحابي وایي موږ به داسې ویل که موږ باندې غر اوچت شوی دی او دا به اوس زموږ د پاسه راغورځېږي دا غر او د دې د لاندې به موږ ټول میده کېږو د ګناه نه به موږ دومره یېرېدلو دې وجې نه زما محترم ورونو په هغه دور کې ګناهونه خلکو نه کېده او شوي وو خو د هغوی او زموږ فرق دا دی موږ ګناه کوو زړه م سخت دی توبه نه وباسو راګرځو ترې نه نن یو سبا د هغې نه د پاسه بله کوو بیا بله کوو بیا بله کوو اضافه پکې کوو لګیا او هغې نه به چې یو وشوله فورا به ملامته به یې کړو ځان نفس لوامه چې دا انسان ملامته کوي داسې نفس انسان ته وایي چې دا کار دی غلط وکړو دې زمونږ اصطلاح کې دې ته د ضمیر هلکه وایي دې ضمیر ملامته کړو خپل ضمیر راته ویل چې دا کار دی ښه ونه کړو صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا صفت باقاعده به راغه د الله نبي ته به ویل زه هلاک شومه زه برباد شومه څه چل شوی ای د الله نبي ما نه دا ګناه وشول باقاعده به داسې ویل حنظله رضی الله عنه ګوره دا زړونه یې دونه پاکو صرف په دې وجه را روان دی چې په کور کې دننه خپلې ښځې بچو سره خاندي او دا خو جایز کار دی
او دا زړه ته فکر پرې وته چېرې دا خو منافقت نه چې په مسجد کې مونږ یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کوي نو مونږ جاړو د آخرت خبري مونږ جاړو او مجلس کې سلګي ذکر صحابه کرام رضی الله عنهم به وي دا مجلس کې به جړا ډېره کوله که زړونه نرم او دا دلته چې بچو خواته کینو د خزي نو بیا مونږ لګیو خاندو غپ لګو د دنیا خبري شروع شي دا خو منافقت نه چې ته په خپل زړه کې داسې یو احساس وکړل او بهر د کور نه راوته اوازونه کوي نافق حنظله نافق حنظله حنظله منافق شوی دی زانیه دی مونږ چرته برله کې دا یاره راغلی چې راسینه الله مکه منافق شوی او دا د حسن بصری رحمت الله علیه نه نقل لی چې ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق چې منافقت نه یریږي دغه مؤمن دی او چې داته نه یریږي زړور دی منافقت وسه منافق مثلا دا منافق دی وای دغه منافق زړور منافق دی الله اکبر څوک چې د منافقت نه یریږي ډاډه دی چې زه خو سړی ما کې منافقت څه کوي دغه وای منافق دی دغه منافقت راځي ولی دی ډاډه دی به احتیاط دی کوي به احتیاط ډرایور چې وران گاډي چلی بل ورځ به درز نه خبر شي او ځکه به گاډي جنگولي خپل کپاره به مرانه کړی د نور به مرانه کړی او چې دا احتیاط کوي کوم مؤمن یریږي چې الکه منافق شوی نه ذات الله بچ ساتي ابن ابي مليكه رحمه الله دې فرمای ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دیر صحابه لیدلی دي د دیر شو صحابه سره ملاقات شوه دي او په دې کې هر یو صحابي په ځان باندې د منافقت نه یریدل راشه زمونږه حال ته وګوره کومه خالی یو بل سره لکین استو دام ویلې چې لکه راځي چې لکه تذکرو کوم خو منافقت نه راغله دا خبره په مرامل ډیره بده ولګي په ډیرو مرګ باندې چې دا دی لاسو او د عمر رضی الله عنه په شان حذیفه ته وی عمر رضی الله عنه چې سو زلی د جنت زیره خسته دي په 10 مبشر کې جدا داخل له په بیل موقع کې جدا د جنت زیره خسته دي او حذیفه رضی الله عنه ته وی حذیفه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض منافقان نمونه خودلی زخه په کې داخل نه زمانم خو به کې نه دا څومره د افسوس خبره ده د عمر رضی الله عنه سره د منافقت نه یریږي بزان او مونږ ته وګوره زموږ خبرو ته وګوره څومره ډاډه یو څومره بې خوف یو مونږه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن به په دې باندې انتهایی خفقیږي چې د الله نه فرمانی ني حنظله رضی الله عنه چې وی زو منافق شوی ما ابو بکر صدیق مخې لور ولی الک منافق شوی وي ته ګوره نبی علیہ السلام خواته چې ناست یو حالي کور ته چې لاړ شو بچو سره خځو سره به بل شان حالي زمونږ کور کې مونږ بل شان یو هغه کیفیت هم کور کې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خود ټول نه صفا زړه والو صحابو کې هغه سره فکر پیدا ک الکه تا خو زه فکر من کړم دا چل خو مونږ هم کیږي کنه زما منافق ما بیا خو زه چې دوانه لاړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته چې ورغه اې دا الله نبی دا حنظله چې دی دسی په یو یره او خوف کې راوته دی د کور نه چې منافق خو بنایم په دی باندې چې دلته ستاسو خواته ناس په مسجد کې زموږ یو کیفیتي په کور کې بیا بل کیفیتي نو دا چل خو په ما باندې کېږي د الله نبی مونږ خو منافقان نه یو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورله تسلی ورکړه وی فرمایل چې نه دا خو د ساعت خبرې دي مطلب یو ساعت کې به بنده داسې بیان اوري درس اوري پای کې یو شان کیفیتي دا زړه ډیر زیات نرمي دا ډیر عبادت توجه او ډیر توجه د استحضار د آخرت توجه نه د کیفیت د سړي جوړیږي او بل وخت به د سی چې تم خپل بچو سره او خځې سره ناستین دا غيوم حق شته هغه الله منی کړی نه دی دا غي سره مینا او غي سره محبت التب خان دې التب غپ مغوي سره لګل تب دا غوي حق ادا کې او بیا ورته وای ک تاسو په هغه حالت همیشه پاتې شي کم حالت باندې چې تاسو ما سره د مسجد کې یې نو بیا خو بل صافحتکم الملائکه بیا خو تاسو ملائکه کې فرق پاتې نشو بیا به ملائکه راځي تاسو سره بیا ستړي مشي کوي علی فرشکم تاسو به بسترو باندې بیا خو تاسو بسترو ته ملائکه راځي او در سره بیا مصافحه شروع کی لاسونه ملاول به شروع کی مطلب دې دا دی چې کچر تخپل خزي بچو سره بنا محبت کوي دغه حقوق غم خادي کې د دین تعالی نه منی کړي ملګرو سره ناس دې خبره طریقې د دین تعالی نه منی کړي خو کم چې هغه صفات دی قران او سنت کې ذکر دي د نفاق دا غي نه ځان ساتل پکار ځکه د الله نبی فرمایي حدیث کولکم
چې یو انسان په یو ځای کې د ژبې ضرر نشته او په دې زړه کې ورته بد وګوري ګناه ته، د الله نبی فرمایي وذلک اضعف الایمان، دا په ایمان کې ټول کمزوري ایمان دی، د ایمان هغه اخري کمزوري درجه ده. وذلک اضعف الایمان، دا اضعف په دې دلیل هم دی چې ایمان کمیږي، ګوره دومره کم شي، دومره کمزوري شي، کم شو ایمان. دغه رنګه بعضې حدیث کې چې نبی علیه السلام د ایمان تذکره په ذرې سره کوي، چا کې د ذرې عمره ایمانی، چا کې د وري د دانې عمره ایمانی، مثقال ذره من الایمان او مثقال حبه من خردل. دا په دې دلیل دی چې ګوره ایمان کله دونه وړوکی هم شي لکه ذره، او دونه وړوکی شي لکه د باجرې دانه. دا په دې دلیل دی چې ایمان کمیږي، ډیر کم شي، وړوکی شي، او کله بیخي ډیر شي. قرآن په دې ګواه دی، احادیث په دې ګواه دي، ډیر دلایل دي په دې باندې. نو ایمان زیادت او کمواله دا په څه باندې راځي؟ د الله رب العالمین په طاعت، چې څومره طاعت ډیریږي، عبادت د الله سره تعلق، ایمان برځي. او چې څومره په دې کې کمی راځي، نافرمانۍ او ګناهونه او غفلتونه لکه دا مونږ چې ښکاري، نو ایمان ګراف به ښکته را رواني. زما محترمو، په دې بنا باندې مونږ او تاسو له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې مونږ کوم طرف ته روان یو. خبر اصل کې ما د تربیت کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو تربیت او د ماشومانو تربیت په کوم انداز کړی دی، او نن زموږ د معاشره په کوم طرف روانه. عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام تره دی، او خپل زوی لیږي وړوکی نابالغه عبدالله ابن عباس مشهور صحابي دی، تاسو بار بار نومونه اورئ په درسونو او بیاناتو کې. د نبی علیه السلام د تره زوی دی د عبدالله ابن عباس، خدا لا نابالغه و کشرو، وروستو تی بیا الله لوی عالم جوړ کړی دی. ولې؟ ځکه پلار یې د عباس په شان ته و کنه. امام بخاری رحمت الله علیه د قصه بار بار په دې صحیح بخاری کې راوړي، بار بار دا حدیث راوړي امام بخاری، او مختلف مسائل ترې ایستلي چې دی وایي زه خپل پلار ولېږلم د خپلې ترور کره، او ما د ترور کره شپه وکړله، خاله کره، بت عند خالتي میمونه رضی الله تعالی عنها، ما د خپلې ترور خاله میمونه رضی الله تعالی عنها په کور کې شپه تېره کړه. او څه دپاره یې لېږلی دی؟ دې ته اوس سوچ پکار دی. زمونږ بچي مونږ فرض مانځله ونه لېږل، زمونږ بچي مونږ ته پته یې فرض مونځ نه کوي، اواز پې نه کوو. او عباس رضی الله عنه خپل بچی عبدالله د دې دپاره لیږي چې بچی ته به نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کره شپه وکړي، د ترور کور دی، ځکه د خاله په نبی علیه السلام باندې واده وه، میمونه رضی الله عنها. او ته به دې دپاره دې لیږم چې د شپې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت وګوره چې دا د قیام اللیل په کومه طریقه باندې کوي، دا به تې زده کړي. بیا به موږ ته ووایي الله اکبر. قولا خو یې اورېدلي د نبي علیه السلام نه قیام اللیل احکام او مسائل او فضایل، خو فعلا د دې دپاره چې عملا یې زما دا زوی وګوري، دا بچی لیږي، او دا بچي هم څومره هوښیار دي، څنګه تربیت یې ورکړی. یو کشر وړوکی بچی دې دپاره لیږل چې هغه د شپې د نبي صلی الله علیه وسلم تهجد وګوري. الله اکبر. او هغه وایي چې زه پرېوتم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور ته چې کله لاړم، ماسخوتن مونځ وایي مونږ وکړو مسجد کې، نو نبی علیه السلام چې کله ماسخوتن مونځ نه بعد زما له ترور کره راغو، میمونه رضی الله عنها کره. الله اکبر. نبی علیه السلام سلام واچولو، او هغې نه بعد فتحدث مع اهله ساعة، یو ساعت د خپل اهل سره خبرې وکړې، کور والا سره، او دا کور والا حق چې سره خبرې اترې کې. د ماسخوتن نه بعد فضول خبرو نه من راغلی، دا موږ چې کوم مجلسونه ګرم کړي دي بلا ضرورته، او صرف د 3 کسانو دپاره اجازت دی چې خبرې کولی شي، یو که چېرته درسي او علمي خبرې او یا مشورې دینی، دې کسانو ته اجازت دی. دویم میلمه دی، بار نه راغلی دی او ستا میلمه دی، نو که میلمه او کوربه خبرو کې دا جایز دی. ځکه داسې خو نشي کېدی چې ته راشي او بس میلمه ته ویې لکه بس سمله ډایرکټ هېڅ خبرې ورسره نه وکړې، روغ رنځور د کلي احوالو تپوس ته ونه کړې، نو دې کې شریعت اجازت ورکړی. او دریم کور والا ده چې خاوند یې ټول ورځ بار دی، نو چې راشي په کار ده چې خبرې اترې وشي د دواړو. نبي علیه السلام ویې لږې خبرې وکړلې خپل اهل سره. بیا د هغې نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کور کې صرف یو بالغ دی. الله اکبر.
دا د کائناتو بادشاہ دی، د ټولو انبیاو سردار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو بالغ د میلمه دپاره او د خپل د تره زوی دپاره د دې ماشوم دپاره دومره څه نشي دله بیل بالغ ورکړي. په دې کې وایي دا بالغ چې نبي علیه السلام وایي داسې په اوږدو باندې وایي دغه کړلو کېښودو، نو په دې اوږدو طرف باندې نبي علیه السلام او زما ترور پرېوته او په دې پلنو طرف باندې زه پرېوتم. په یو بالغ 3 کسان. الله اکبر. زه په دې طرف داسې پرېوتم په دې پلنو او په دې اوږدو طرف باندې نبي علیه السلام او زما ترورۍ سر کېښوده. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ خوب چې وکړلو د شپې را پاڅېدو او داسې وکړلو په مونځ باندې ودرېدو. نو زه لاړم ما اودس وکړلو او راغم د نبي علیه السلام سره د شپې په دې قیام کې ودرېدم. ځکه راغلی یم دې دپاره دی چې د شپې د نبي صلی الله علیه وسلم د قیام دا ټول احوال دا زده کي او بیا د دې مطابق دی خپل کور کې هم خبره وکړي او عبادت کوي د شپې. خو زه په مسله نه پوهېدم، ما ته علم نه و. نو زه راغم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ګس اړخ ته ودرېدم چې سړي دوی یو امام دی یو مقتدي. نو په کار ده چې امام ګس اړخ ته ودرېږي، مقتدي دی ښې اړخ ته ودرېږي. خو ده داسې عقلي غوندې یو دغه کړی سوچ کړی دی چېرې دا امام خو غوری او غوره خو ښې اړخ دی. ستاسو خبرې ته فکر دی که نه دی؟ دا ښې اړخ غوره دی او دا خو نبي علیه السلام دی بیا امامتي کوي. نو امام دی ښې اړخ ته زه به ګس اړخ ته شم. خو دا اوس عقل دی او دین څه ته وایي نقل دا دی چې نه امام به ګس اړخ په دین کې عقل نه چلیږي. نو دې کې به ستا او زه د عقل نه چلو دا رای چې دا څه وجه ده، دا خو امام دی امام خو غوره نو غوره ولې ګس طرف ته دی. دا خبرې پرېږده. دا څومره منکرین حدیث دا زندیقان دا ملحدین چې کافر شو نن او دا د اسلام نه ووته او دا ځانونه یې بې ایمانه کړه، دا هم د دې د لاسه چې احادیث په خپل عقل تلي. دا دلته چې په دې مضمون کې کومه سپیاکه پرته ده په دې تلي دا را مخکې کوي حدیث ته. په دې د دین لیبارټري جوړه کړې. لکه د نبي علیه السلام حدیث ته څوک لیبارټري نه لګوي، هغه لیبارټري صرف سند ته لګولې ده چې سند کې دا سړي څنګه دا حدیث چا را نقل کړی دی. ځکه خبره د ډېر اوچت انسان ده چې محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. دا خبره د هر چا نه موږ نه اخلو. نو راویانو باندې جرح دا موږ ته قرآن ویلی دی، دا د قرآن قانون دی. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کیدای شي یو سړی فاسقي دروغجني خبره کې بې احتیاطي کوي، زیاتۍ کمی خبره، نو تحقیق کوي په خبره کې. نو د راوي باندې جرح جدا خبره ده. خو چې کله حدیث صحیح ثابت شو بیا پرېږده خبرې، بیا خپلې خبرې ځان سره سنبالې کړه. بیا به دا تبصرې نه کوې دا ته چې اوس کمې کې لګې، کله په یو شي پورې خانده کله په بل شي پورې خانده. یو غم خو نه دی، سړی کم غم باندې وجاړي یاره. دې معاشره کې به په کم غم جاړي. دومره دا فتنې ډېرې شوي دي. بلکل هغه د نبي علیه السلام حدیث دی لکه هغه دغه چې وشلېږي هغه یو هار وشلېږي او د هغې نه دا مرۍ داسې را رواني په یو بل پسې داسې. او لکه نبي علیه السلام چې فرمایلي زه ګورم فتنې چې ستاسو په کورونو کې واقع کېږي که مواقع القطر، لکه د بره نه چې د اسمان هغه ساز کې کېږي یو بل پسې تیز لګاتار را روان دي. دومره دا فتنې ډېرې شي. بلکل ما هغه دور دی ته کمې فتنې غم به جاړې. الغرض خبره مې دا کوله چې دین کې عقل نه چلېږي. نو وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چې زه وایي دې خوا ودرېدم ګس اړخ ته، نو نبي علیه السلام داسې کار وکړلو چې زما دا سر یې ونیو، بیا راله دا غوږ وګرو، بیا د دې ولي نه ونیولم او داسې را ونیولم او داسې راتاو کړم او دې طرف ته یې ودرولم. ګوره دلته پوره حرکت شوی دی. دلته هغه مسله امام بخاري هم ذکر کوي، نور علما چېرې په مونځ کې عمل کول څنګه دی، عمل فی الصلاة مسله. مونځ کې خو بې ځایه حرکت سړی نه کوي چې کله سړی ګیره دغه کوي او کله ځان ګري بې ځایه، دا خو نه وي په کار. خو د ضرورت په بنا باندې حرکت جایز دی مونځ د اصلاح دپاره. نو دلته ښه ډېر نبي علیه السلام خوځېدلی دی چې سر نه یې نیولی، غوږ نه یې نیولی، حدیث کې راځي، بیا د ولي نه نیولی، بیا ولي نه یې داسې راتاو کړی دی خپل ځان نه شاته، او بیا دلته ځان سره ودرولی دی. نو دلته ځان سره ودرولم، بیا موږ مونځ وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم مونځ وکړو د شپې قیام، هغې بیا حدیث را نقل کړی او دې په مختلفو موقعو کې راغلی دی.
ځکه چې په بل موقع کې دی حدیث کې سره د دعا تذکره نشته چې نبی رسول الله ماته دعا وکړه. بل حدیث کې دا دی بیا ځکه ترور ته سره یو ځل نه ځي کړه بار بار ځي. بل حدیث کې بیا دا دی چې نبی علیہ السلام لما د شپې خدمت وکړلو دې ته تربیت وي د بچو چې د مشرانو د خدمت ټریننګ ولا ورکه. زمونږ ځوانان چې یو ځای ته لاړ شي د مشرانو نه زیات ځان په ګوته سنډي او چې ځوانانو ته ځان په خدمت بد ښکاري نو دا ځوان د په دې ژوند شړق راوغورځي. ځوان په خدمت ښایسته ښکاري چې خدمت ته ولاړ وي خدمت وکړي د مشرانو. نو په هغه حدیث کې ورسره دا دی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم لا اوبه تیارې کړې د شپې مور له خدمت وکړلو دا د صبح مې ورله برابرې کړلې. نو په هغه بل حدیث کې دی چې په هغه موقع کې مولا خدمت هم کړو. نبی علیہ السلام فرمایي دا خدمت چا کړی دی؟ وای دا دی لکه عبد الله ابن عباس. نو ماته دعا وکړه چې یا الله د شپې د تهجد ټیم الله اکبر نبی علیہ السلام درته دعا وکړي و یا الله دی الکتا د قران علم ورکستا په کتابه پوهه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه کسو دا دعا په د نبی علیہ السلام ولګیدا چې د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق 2 کال دور تیر شو او بیا ورپسې د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت راغی. سره د دې چې د عبد الله ابن عباس کشر لکو عمر رضی الله عنه بزان سره په شورا کې کېنولو په مجلس د خپل مشاورت کې چې کې غټ غټ صحابه دا غوی یو کمیټي و هغه به د اهم معاملو په اړه کې مشورې کولې. بعضي صحابه په دې باندې لک خفګان وکړلو په شیشه د ګلې ملي وکړلې چیرې تا خو ګور وړو کې لک دی نو د امزوري خو زمونږ ځامن مشته نو هغه دې بیا راځي مجلس کې د کینې ته اجازه نشته ده ځکه چې کوم ځای کې اهم معاملات تبار څوک نه کینې اهم مشورو کې بار سړی نه کینې صرف اهل الرای کسان مکینی چې د دې اهلی چې هغه رای ورکول شي په یو خبره کې. عمر رضی الله عنه ته چا اطلاع وکړه چې دا شان د مرګري خدای سي ګیله کوي چې دغه زمونږ هم بچشته ده د په عمر کې د عبد الله ابن عباس هغه ته اجازه نشته او دای چې کوم دی د ځان سره کېنولې ده ناغویل ز سید زبر دی دغه کما دی ته بزد عملا وخیمه چې دی وجه سره. نو بل ورځي اوس داغه د نبی علیہ السلام د دعا اثر وګوره. وس عمر فاروق رضی الله عنه دی مجلس کې یو سوال وکړ مرګرو باندې و قرآن کې الله رب العالمین چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. د دې آیت د دې سورۃ څه مطلب دی؟ دې سورۃ کې څه خبره ده؟ نو ظاهره کې چې کوم خبرې وي صحابه وغویل وجدي کې خدا د چې مکه په فتح کېږي ویل بالکل پکې دا شته ده. مدد د الله برازي ویل بالکل دا خبره هم صحیح ده. و چې کله د الله مدد راغی نو بعض ویل چې دې کې مونږ ته امر دی په دې چې تسبیح او دغه ای حمد او استغفار غواړي او ول دغه پکې شته ده. خلق ډیر راضي دي کې عمل وفود ته اشاره ده چې خلق ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا چا پکې دا ویل ځکه دا پکې ظاهره کې پراته دي ټولې خبرې پکې شته. خلق به دین ته ډلې راځي دا خبره پکې ول دا پکې شته دي. دې کې یو بل خبره ده هغه راته وایي صحابه کرام رضی الله عنهم د دین اخوا نور څه جواب ورنکړو. نو دې کې عمر رضی الله عنه دته مخره واړولو عبد الله ابن عباس ته چې عبد الله ته وایه کنه دې صورت کې څه خبره ده؟ دې ته اسرار القرآن حکم القرآن وای چې قرآن کریم کې دنه کم ظاهری الفاظو کې نخ کاری خو دنه پکې یو پټ راز پروتي دې ته اسرار د قرآن وای رازونه. نو عبد الله ابن عباس ویل جو دې کې خداغه دی اجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله اکبر. دا ظاهره کې په دې صورت کې د سره داشتن د نبی رسول الله د مرګ تذکرې کم ځای کې ده او اجل به کې کم ځای کې ده. وې دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات او د مرګ او د اجل خبره ده په دې صورت کې. وې هغه څنګه وضاحتک وې وضاحت داري چې نبی علیہ السلام خو الله هم دې لره لګلو چې دا دین غالب شي او د مکې نه شرک ختم شي او دا د توحید مرکز او د مکه او دلته خلکو شرک شروع کړو دا مکه چې فتح شو او د توحید مرکز بیرته مؤمنان ونیو د نبی علیہ السلام د رسالت هم دغه مقصد د رسالت پوره شو خلک دین ته ډلې راغ او شرک خاتمه وشوله اسلامی خلافت قائم شو اسلامی حکومت د توحید قائم شو شرک ختم کړلو. نو د نبی علیہ السلام زندگی بس رخصتېدو کې دی زمنګ نه. نو الله ورته چې اوس ما ډېر یادوا اسیم الله ډېر یادو خدا اوس ډېر وایي تسبیح او حمد او استغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. امر وتوك فسبح تسبيح د الله وای
بحمد ربک سره د حمد د خپل رب نه، واستغفره د هغه الله نه بخنه غواړه، انه کان توابا. بیا عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا ایتونه کله راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ایتونو د نزول نه بعد کلم دا دعا بیا نه د پرېښی، سجده کې بیا سجده کې بیا ویل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. په دې صورت باندې عمل کو، په دې ایتونو باندې. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا مقصد ویلو، نو عمر رضی الله عنه دې ملګرو ته مخ راواړو صحابو ته ویم کته د دې لک علم چې دا د ځان سره په مجلس د شورا کې چې کینوم د دې دا وجه ده چې دل الله رب العالمین داسې علم ورکړی دی په قرآن کریم کې. نو ټول صحابه د دې معترف شو چې واقعي د دې علم د وجه نه دا په دې مجلس د شورا کې امیر المؤمنین د ځان سره شامل کړی. غرض مې دا دی ټول خبرو نه زما محترم ورونو، نن زما د خطبې اراده نه وه، د څلورم ورځ په سر باندې مې شدید درد او تکلیف دی او دا بلډ پریشر مې بیخي ختم شوی دی. الله رب العالمین ټول له شفا ورکړي. او دا واقع مې چې بل ورځ اورېدلې د دومره انتهایی د خفګان اظهار، ځکه دې اسلامي کالج کې زمونږ د تعلیم د وختو خبره ده، زمونږ ډېرو ملګرو دې کې سبقونه ویلي، نن زمونږ هغه تعلیمي ادارې دې حد ته ورسېد چې هغې کې داسې ماحولونه دي، کله د کرپشنو قیسې راځي، کله پکې هلکان خودکشۍ نه کوه او کله پکې ډمتوب کوه، کله شرابونه څکلی کېږي او کله څه کېږي او کله څه کېږي. دا به څه کېږي؟ دا ستا تعلیمي ادارې دي. بیا حکومت وایي دا مدرسې موږ له راکړئ چې کنټرول کړو. څه دي دا خپلې ادارې کنټرول کړه، دا ستاسو حال دی. ته مدرسه کنټرولولی شي؟ مدرسه کنټرولول ستا کار نه دی، دا د الله والا کار. دا خړ پړ سرونه یې چې نیولي دا یې کنټرولوي. الحمدلله دې الله خپل کسان پیدا کړي. تاسو د خپلې ادارې برابرې کوئ. دا څه روان دي په دې کې؟ د جینکو عزتونه پکې تار تار شو. پلار یې لېږلی دا هاسټل لچ په هاسټل کې زما لور ده. ته د هاسټل نه خبر یې؟ هاسټل څه شی دی؟ نوم دې د هاسټل اورېدلی؟ دا هاسټل نه دی، هغه بل نوم مې په دې خوله نه راځي، بد ښکارم په منبر ولاړ یم. هاسټلونه بل شی جوړ شوی دی، ته په دې خوشحاله زما لور به سبا دا شي او دا به شي او دا به شي او افسره به شي. افسر یې نه مخکې بل څه شی جوړ شوی دا غیر د الله لحاظ په کار دی. د خپلو بچو تربیت ته موږ له توجه په کار ده، د دې نګراني په کار ده او دی باندې باقاعده بار بار چې دی د دې اصلاح په کار ده. د مدارسو سره او د مساجدو سره دوی رابطه په کار ده. الله رب العالمین دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي. الله رب العالمین دې زموږ معاشره باندې خپل رحم وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دا کمیت چې مالوسته او دا بار بار تاسو اورېدلی هم دی. الله رب العالمین فرمایي یو مؤمن نارینا مؤمن زنانه له دا جایز نه دي چې الله سبحانه وتعالی او دا رسول صلی الله علیه وسلم د یو کار فیصله وکړله، یعنی د الله حکم راغی پکې د قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یو خبره راغله، او بیا دې دا نارینه مؤمن او دا زنانه مؤمنه خپله خوښه خپل اختیار چلی، دا به نه کوي. دا نو موږ له د خپلې خوښې دا ژوند ترک کول پکار دي. موږ له د خپله خوښه باندې چې کوم ژوند جوړ کړی د خواهشات هم په ځان را غالبه کړي دي، موږ له دا دعا پکار ده چې الله د خواهشاتو د غلبې نه بچ که نور، او زموږ د معاشره دا په قرآن او سنت باندې آباده که. یو ملګري یو خو سوال دونه غټ لیکلی دی او بل دونه واړه واړه لیکلي کړي دي، دا بیا پوره پړاو کو پوره اخبار دی. انشاءالله بیا به د دې وضاحت وکړو انشاءالله. صفونه برابر کړو.